د نفت او غازو ادارې مسؤلینو په میدان وردګ ولایت کې د تیل ټانکونو څخه لیدنه وکړه. په وینا یې موخه د لیټرونو چک کول او د هغه تیل ټانکونو مسؤلینو ته لارښوونه وه چې په غیر معیاري ډول یې جوړ کړي وو. دلته مشکلات یو څه نه مشکلات دلته هم وو، نو هغه مشکلات دا وو چې مطلب دغه لیټري کې کمی وو یا ټانکي تیلونه هغه چې 2 کاله وخت ورکړل شوی و هغه معیاري نه ول جوړ شوی، دوی کوم اقدام په دې مورید کې نه و کړی، نو هغه هدایت هم ورکړل او نور داسې بعضې موارد چې جدید الاحداث ټانکي تیلونه جوړیږي. تیل پلورونکي وایي لا وړاندې هم له اصولو سره سم تیل ټانکونه جوړ کړي او په معیاري ډول تیل پلوري او ډاډ ورکوي چې د شته ستونزو په له منځه وړلو کې به پوره کوښښ وکړي. ډېر خوشحاله سوم چې مولوي محترم موږ ته راغی او موږ ته خپل کمای او دا را په ګوته کړه او شرعي اصولو باندې چې څوک نه پیدا یې پوه کړه او موږ ته دې خبرو ډېره فایده وکړه. خوشحاله یاستو نه او زموږ لیټري خو دایم په معیار برابر ډېره صحیح ده. له دونه ډېره مننه چې همیشه دلته راځي او د پمپو ایاتي کې په پمپو باندې ګرځي. موږ له رئیس صاحب نه ډېر خوښ یاستو چې په موږ باندې وګرځېده او په موږ د ایاتي په خاطر راغی. هغه د موږ کومې ستونزې چې وې نو هغه یې موږ ته وښودلې. انشاءالله موږ به خپل ستونزې حل کوو. مسؤلین ډاډ ورکوي چې وخت نه وخت به په میدان وردګ ولایت کې له تیل ټانکونو څخه لیدنه کوي او د تیل پلورونکو څخه غوښتنه کوي چې له اصولو سره سم تیل ټانکونه جوړ او په معیاري ډول تیل وپلوري.